عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سخاوت او خیر په معامله کې تر ټولو زیات سخي وو. کله چې به جبرائیل علیه السلام د رمضان مبارکه میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کاوه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت به نور هم زیات شو. جبرائیل علیه السلام به هر شپه د رمضان مبارک میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات لپاره راتللو، تر هغې پورې چې دغه میاشت به تیره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جبرائیل علیه السلام ته د قرآن کریم دور کاوه. کله چې به جبرائیل علیه السلام له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د چلیدونکي هوا څخه هم د خیر په کارونو کې تیز او نهایت سخي وشو. رمضان را رسېدلی، همدا زرینه موقع پر موږ تاسې راغلی. راځئ چې د غریبو او فقیرو وطنوالو لاسنیوی پکې وکړو.